بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عزیزان د وحی بیان کافی حد پورې ما د خپل وس مطابق ستاسو په مخ کې بیان کو وحی پیژندل دا چونکه د ضرورياتو د دین نه دي نو الله دیو کی چې تاسو په پوښوي او په جندلې عزیزانو نن بل یو مشکل غونډه بحث ته هغه دا دی چې د دې وحی ضرورت سو کدا وحی نوې شوه نو بیا به دا دنیا یا دا انسانان چلے دے نشوه په دې مقام کې د علماء محققینو ډېر خناک او تفصیلی بیان دی چې لفظ حیوان دا انسان تموي او حیوان خرتا غویتا میختا سنڈاتا چیلیتا مرغیتا میگیتا کرلیتا ماشیتا دیتم حیوان وای نو په نفس حیوانیت کې څومره زیروح اشیاء چې دي دا ټول مشترک دا ټول حیوانان دي او دا ټول د خدای مخلوق دی انسان چې الله پاک په ټول حیواناتو کې ممتاز کو او په ټولو حیواناتو کې خسته شکل او خسته هيئت او صورت چې ده هغه انسان ته ورکړي تاسو څومره زیروح اشیاء چې وګورئ نو په دې ټولو زیروح اشیاءو کې خسته صورت چې ده هغه د انسان دی ما په خبرو پوهیږئ خر او انسان ودراوه او چاته وایه چې دا خر خسته دی که دا سړی خسته دی سنډا او انسان ودراوه غوی او انسان ودراوه وغیرہ وغیرہ او دا خبره اوس چې
انسان په ټولو مخلوقاتو کې په خسته صورت پیدا دی. نو دا خبره هم خدای کړې ده، دا زما ایجاد نه ده او نه زما خبره. الله ویلی دی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. ما انسان پیدا کړی دی په ډېر خسته صورت باندې. نو دومره تاسو هم ټول پوهیږئ چې ښه خلقت او ښه صورت په ټول کائنات کې زیروح اشیاءو کې دا صرف د انسان. نو چې څومره د خلقت او صورت خسته خدای جوړ کړی دی، نو داسې د رهنمایي هم الله پاک په خسته صورت باندې کړی. یو لک سلیر زره پیغمبران علیهم الصلاة والسلام دا صرف د دې انسان د رهنمایي د پاره خدای را لېږلی. او تاسو ته پته ده چې دنیا کې هر یو شی چې تاسو خسته وګورئ، نو دا دلیل د دې وي چې دا دروازه ده یا دا دیوال ده یا دا چت ده یا دا سرک ده یا الماره ده یا کرسی ده یا میز ده. نو چې دا تاسو وګورئ نو دا یقین بم ضرور راشي چې څومره یو جوړ شوی شی ښایسته وي، نو دا دلیل د دې وي چې د دې جوړونکی به هم ډېر ښایسته وي. ځکه چې هر موجود دا دال وي په موجود باندې. څومره موجودات چې تاسو په دې کائنات کې وګورئ نو دا دلیل د دې وي چې دا موجوداتو د پاره څوک موجود هم شته. بی موجوده یو شی په وجود کې نه راځي. دا تاسو ویلی شئ په دې جومات کې ناست چې دا زما خولې ته مخامخ چې کوم لوډ سپیکر دی دا په خپله جوړ شوی دی، دا ویلی شئ. یا دا زوړند پکې چې دی دا په خپله جوړ شوی دی، یا دا لنټر چت چې دی دا په خپله جوړ شوی، یا دا د دروازې چې دی د جومات دا په خپله جوړې شوي، دا ویلی شي. دا ټول سیزونه که خیال وکړي دا موجودات دي، او هر یو موجود چې وګورئ نو هغه دال وي په دې باندې چې د دې څوک موجود شته او د دې څوک پیدا کوونکی شته. نو عزیزانو که یو دومره غوندې اوسپنه چې تاسو وګورئ ټول جومات ته آواز رسوي، ستا عقل دا نه مني چرې هم چې دا اوسپنه په خپله را جوړه شوې ده او مشین یې جوړ کړی دی او آواز پکې پیدا شوی دی، دا به چرې ستا عقل ته رانشي. نو چې د دې دومره وړوکي شي متعلق ستا عقل ته دا نه راځي،
نو بیا دا ځمکې او اسمانونه او دا دومره عظیم نظام د دنیا چې دی دا به د عقل ته څنګه ناراضي چې د دې هم څوک پیدا کوونکی نشته، دا په خپله پیدا شي، دا به مراشي. لنډ دا انور وګورئ، د انور سترګه وګوره دې ځای نه د ننبعي د یو روټۍ عمره ښکاري، او دا یو سترګه د انور چې ده دا د دې ټولې دنیا د ځمکې په 8 شلې مقدار له لویه ده. دغسې دا سپوږمۍ وګوره، دا د دې ځمکې په مقابله کې داسې ده لکه په یو لوی شکور کې چې 1 روپۍ واچي. عزیزانو دغسې دا یو ستوری نو دا ټول موجودات دي او موجوداتو د پاره موجود چې دی دا ضروری دی. اس موجود بے موجود نه دی. نو اول خو به دا ومنئ چې په دې کائنات کې د کائنات موجود چې دی دا صرف د پروردگار عالم ذات دی، بلې څوک نه. بیا دا ټول کائنات د خدای ملک دی او مالک ته هر وخت اجازت وي چې هغه په خپل ملک کې هر تصرف چې کوي. ستا پټی دی، که ته په خپل پټي کې الوګان کرې نو تاسو منې کولی شي، یا پکې کچالان کرے نو تاسو منې کولی شي، یا ته پکې جوار کرے نو تاسو منې کولی شي، یا ته پکې غنم کرے نو تاسو منې کولی شي، یا ته پکې اپین کرے تاسو منې کولی شي، ځکه چې ستا ملک دی. ته چار څه پکې کیا تاسو وګورئ د پاکستان حکومت زړه پړکو چاودو د غریب چې اپین مه کوئ، خو څوک یې مني نه، ټوله دنیا اپین کری لګیا. اپین ولې مه کوئ؟ ولی ما ته حکومت ہوئی چې گندب کې خلق اپین کری او دې نه دا هیروین جوړي. دې متعلق د علماء ته تقریرونه پکار دي چې الکه دا اپین مه کوي. نو ما ورته وی چې دا خو ډېره خبره ده. زما هم دا رایه ده چې اپین مه کوئ، خو یو خبره درته کوم، بله خبره ده چې په پاکستان باندې نن حکومت چې د چا دی د هغوی د عقل جنازه وتې ده، هغې کې عقل نشته، پوهېږي نه، نه سبا پیجنی او نه ماښام پیجنی. یو سړی ته چاوې غلا دې وکړه بیړه دې غر کشه، آخرت کې به څه کې؟ هغه ورته ویلي چې آخرت کی خبر ہے کس کو،
आखिरत की खबर है किसको, या तो आराम से गुजरती है। आखिरत चाहता पता दा खबर दी दुनिया का वचे गला में ओकड़ा डेरे माल में उवालो मजेब पे कोमा दुनिया के बा खुरम्स कम वैश पे कोमा। द दे बदबख कौम नजर चे दे आगा पा आखिरत बांधे न दे। दुई वक्ती तौर मफाद रांद कड़ी दी नो कम मुल्क के द मुल्क सरबराहान च वक्ती तौर मफाद रांद कड़ी वी दाग मुल्क अंजाम दाशी चा गौरान शी आ मुल्क तबाशी या खुदाई आफत पेराशी या बैरूनी ताकत पेराशी और मुल्क ते कब्जा की। दुई सरा बदा चलती नो दो दुई दा अकल जनाजा वती दा दुई ऐस पर 16-15 पर शर्म न दी पदे न पुएगी च दा कार जकोम ज पदे शर्मेगम खलक बचोई। उस दुई पखपल जाम की टिक दी दुई वही च खलक वीनो मुंग तब वही कना च दा शर्म दे च खलक शतना न मुंग तब ससु कोई च दा शर्म दे। ख्वालका मुंग पदी जुमात की च दा सुमरा नास्तियो او زم کمیس پرتگو باسم او بربند پدے منبر کے نما او تاسم کمیس پرتگ ویستی او بربند پدے جماعت کے ناستی نو پیمان ہوئی چی تاسو بماتا ہوئی چی تا بربند والی یا ز بربند پا منبر ناستیم او تاسو هم کمیس پرتگو باسی او ټول بربند کے نئی نو زب تاسو توئے ما چالکا بربند والی ای ظالمانو جماعت تے زب ہوئے ہم درکا کہ زوئے ما چی تاسو بربند والی ای جماعت تے نو تب ہوئے چی تو ہمونگ نمخ کی بیختیوزا بربند ناستے نو عزیزانو نن قومم پرتگستلے دے بربند دے او دویم بربند دی نو خفت را خفت کئی کند بیدار یو دبلو دیوی خولش یا یو بربند بل بربند تویلے شی چالک استادا دا خانخ کاری ویلے شی ورد کہ یو بربند بل توی چالک استادا ابو اداستا چخکاری نازیزانو قوم هم پرتگستلے دے شرمے دلے نو حکومت وی که مونگ دے شرم کارو نکو نو دا قوم مونگ نمخ کے شرمے دلے دے کتا سو خیالو کئی زوڑو کے اوما خبرو پوئے گئی زوڑو کے ام نو مونگ با د شلتالانو گٹ کی راټولول او پدې باندې بم بیا لوبې کولې نو واړو چاراتوي چې په هغه زمانہ کې داد اوسه په اسلام آباد نومي خېده په جنگیر پورا کې د ډمو بازار اوس پکې دا چوغې موغې او دا کپڑے دا خرڅي اسلام آباد نومي پیښه اسلام آباد آسان نوم دے پارز خلق دی پنڈای کې هم په اسلام آباد نومي خیده کار څه پکې کیږي خو اسلام آباد دی دا د ډمو بازار مالکان وی چې راځي دا ډمې شلتالان ډیر خوري او تل ډیر ګټ کی پراتی نو راټول به نو مونږ لاړو د ډمو بازار ته
پالان دی کوسو کې مشلتالانو ګټ کی راټولول نو سیو ډمه جاړي بلخانو کې بناسته وي تاسو د الکانو ته پته نشته زړو زړو لیدلې وي نا زمونږ د دې کلي نیم هغه وخت یو لیدلی اوسم چې راشي ما ته مخامخ دا سترګې داسې ټیزنې غوندي نو یو ډمه جاړي نو یو بلې ورته آواز وکړو په دې بلخانو کې به دا ډمې داسې په کړکۍ کې ناستې وې ځان مان ته جوړ کړی و خلق به ولت نه رات نو یو بلې پې آواز وکړو ویل ولې جاړې نو هغې ورته وایي چې اینې مخامخ پلانی ډمه چې ده ما ته وایي چې ته توبه وباسه نو ویلې زه لا پیدا م نه ومه چې دا راوتې ده او ډمه شوې ده نو دا توبه نه وباسي او ما ته وایي چې ته توبه وباسه په کار خو دې ته دي چې اوس زړه شوې ده چې دا توبه وباسي نو عزیزانو یو ډمه بل ډمې ته ویلی شي چې ته توبه وباسه یو بزرګ ته چا زوی راوستو وی چې دا ماشوم مې ګوړه ډېره خوري غاښونه یې ټول خراب شو هغه وی سبا یې راوړه چې سبا یې راوستو نو ورته ویل چې بچیه بیا ګوړه مه خوره ویل ښه نو ورته وی صاحب دا ټکې خو پرون هم تا ورته کولی شو زه دې بیا ولې را په عذاب کړم ورته بیا مې ځکه را په عذاب کړي چې پرون ما په خپله ګوړه خوړلې وه نو که ده ته مې ویلی وی چې ته ګوړه مه خوره نو په ده بیا څه اثر کړی نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن د ملک واګي چې د چا په لاس کې دي د دې قماش خلق دی کومو کرتوتونو کې چې په خپله مبتلا دي د هغه کرتوت که ما ته ووایي چې ته دا کار مه کوه نو په ما به اثر وشي یا زه به یې ومنم چې ته زما نه مخکې دا کار ولې کې نو چې ته ما نه مخکې په خپله کې نو زه به یې څه وکړم لکه یو بزرګ وایي چې اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرقص اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا چې د کور مالک د ماشومانو پلار دوپړی غږی پلار یې دوپړی غږی نو که ماشومان ورته ګډ شي نو ماشومان یې ملامتول پکار دي ځکه چې پلار یې دبلې ماري نو زوی چې دی هغه په ګډېدو باندې ملامت کول نه دي پکار نو عزیزانو عرض داو چې دوی څه وایي نو دا دروغ وایي چې څه وایي که د جمهوریت نامه علي نو دروغ وایي دروغ وایي ته ورشه په ټول پاکستان کې دا کوم الیکشن چې دوی وکړو چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي ځکه چې په مسلم لیگ باندې د اسمان نه وحی راغلی ده چې په پاکستان کې د بل چا ځای نشته سوا د مسلم لیگ نه نو چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي هلته وګورئ په ملک کې شوي الیکشن کې څه لوبې کوي لګیا دي چې د دوی دال پکې نه ګلیاوي
بیا دا ملک صرف د هغه چا حق دی چې د چا په لاس کې اقتدار وي. نن د قوم بچی MA او LLB او BSc او BABT او ډبل MA کړی دي، کلرکی ورته نه ملاوي، او ته ریټایر فوجیان راولې چې چرته سوره خالی پاغي کې ریټایر فوجي ورننه باسي. نو د عمل د دوی د پلار جیګیر دی. ریټایر معنا څه ده؟ انګريز به ریټایر کندم توي چې د ارث نه وته د بوسنور کور ناشتي الله الله بکای د مزدوري او د نوکرای قابل نه دي. نن کله چپراسی ځای خالی شي الټریټایر فوجي راوړي. اوس نوې فورس جوړیږي. تاسو کما کلیه په خبره پويږئ نه. مړ پدې ما چې زمون ژوند د لیونی خوب دی. زندگی خواب ہے دیوانے کا، نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. ژوند زمون د لیونی خوب دی. لیوانه چې خوب وګوري نه په خپل په پويږي او نه بل پویولې شي. نن د پاکستانیانو ژوند چې دی ا د لیونی خوب دی. پويږي نه تنظیم نه کیږي او نه فورس جوړي دوی لګیا دي. او په نوې فورس کې پنشنیر فوجیان براولي او هغه به تانیداران لګي. او یا با دابا خپل پکې لګي. د بابا د خپلوانو کور وران دي. دی وزیر اعظم تا چې 5 نکاتی پروګرام کې نئی روشنی سکولونه کولاو کړی دي. نئی روشنی سکولونه په دې سکولونو کې چې دا د قوم او بچي او قوم سبق وایي دا بکای څه چا چې ویلي دي داغي زه چرته ده. بیا وګورئ دا پالیټیکنیک کالجونه چې دي، پالیټیکنیک میرټ دوی خېده 900 نمبر. اوس پالیټیکنیک کې څه ترکانی او جولاګيري او نداپی او خدغه سبق ده کنه. داغي میرټ 900 یې خېده. بیا هغه د پارا وفاقي گورنمنت عظیم فند ورکړی دی چې دا کالجونه ډبل شفت کوي. سحر کلاسونو کې چې الکان نه ځایږي نو هغه د پارا شفت ډبل کوي. د پالیټیکنیک ډایرکټران او سیکریټریانو نه تپوس بسو کوي چې مرکزی حکومت کم فند ورکړی دی تاسو د پالیټیکنیک کالجونه ډبل شفټونه کوي ولې نه؟ ما خپل نه دی لیدلی. زنه ټي وي ګورم او نه ډرامې ګورم او نه ماته پته شته.
خو چاراته وی چې په ټي وي کې یو ډرامه کیږي چې اره دوکاو کی نو هغه سړی وایي چې دا کانی او نکړو څه وکړو څوک یې تپوس کوي ای پوس پرې کړی او شرمېدلی حکومته ستا په ټي وي کې تا نه پرتوګ وباسي او جامې در نه وویستې شرمېدلی ته په دې هم نه شرمېږي او ما اورېدلي چې داسې شی نه دی چې هغوی ورپسې لکۍ نه دي تړلي داسې شی نه دی تاسو به ګورئ ټلویزیون خو تاسو سره شته که مبارک هم شه ګورئ پرانا ورځ لوټ لګېدلی دی بازار لګېدلی دی تپوس والا څوک نشته دا ملک د دلی راجا دی وای دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں جرا والا پہ څوک نشته دام سم ملک دی چې د کوم ملک وزیر اعظم د چواریانو د جمعدار فیصله په ټوله ورځ کې ونکړې شي هغه وزیر اعظم د دې قابل دی چې د دې ملک وزیر اعظم پاتې شي پرون چې پېښور ته راغلی و د کمیټۍ میر څه شی خو د چواریانو مشر جمعداري که نه دا ساتلی ونه کړی نو ناکام لاړو دا څه ملک دی نو دا تاسو ته په غوسه په دی چې څه خبره راغلی نه تاسو پرتګونه ایستي او بیا میدان ته راوتي د شپې په 2 بجې پوسټرې لګوئ په 2 بجې صاحب په دیوالونو لیکل کوي आपके कीमती वोट का हकदार فلانی خان خو سپلاجی خان ته وګوره د دنیا غل ډاکو بېمان درنده هغه قوم د پاره تاسو پوسټرې او ټول دیوالونه لیکي کنه لیکي تاسو یو مولا ولاړو په دې بنو طرف افعل شو مال خو شو چې فعل خدای دې د مولام قرآن کې چولا لکه تاسو کې د چواریانو جمعداري کې بیختي فعل شو د چا مقابله کې لیو خان مقابله کې خلقو څوي مړه مولا نه څواري اوس به جمعات له ورځو موږ وظیفه بخورو بیختي زاده خان دې کنو ته نشته نه توري چې خو ملایي اله په دې نیت خلقو ووټ ورنه نن زمونږ ایمان د شنو چای پیاله ده او زمونږ ایمان د تورو چای پیاله ده او زمونږ ایمان د واده خټ کېدلې وریجې دي په دې زمونږ ایمان خرڅېږي یا زمونږ ایمان د کچرو کباب او روټۍ دي ورشي په کچرو کې ګوانو ګورئ بیا مالدارانو ګورئ بیا ملکانو ګورئ بیا تصدیق کنندگانو ګورئ په کباب او روټۍ د دوی ایمان تباش نو ایمانونه نشته کاکا ما امید لرئ او ما پتا موسی کم نظام چې زه بیانوم تاسو د پاره زما خپل بیړی غر کړه زه به تاسو سره کاګم یا تاسو بیړای بد څه پار کا تاسو وای په ایمان چې یو پلیت تلاوي
زه په منځ کې ناست یم او تاسو رانه غیر چاپېر ناست یئ، زه ځان ته پاک ویلی شم؟ حاجی ویلی شم؟ که زه وایم چې زه پاک یم او تاسو ما نه غیر چاپېر پلیت یئ، نو ما ته به دا ووایئ چې خوله دې کې د دانه وخېجه، نو ته خو په منځ کې ناست یې، نو ځان ته څنګه پاک وایې؟ نو ستا پاکستان نن پلیت ډنډ دی، مونږ یې په منځ کې ناست ځان ته پاک نشو ویلی. نو عزیزانو عرض مې داو چې انسان الله ممتاز کړی ولې دی؟ د ټول حیواناتو نه الله دته امتیازي شان ولې ورکړی دی؟ ځکه چې یوازې عقل د ژوند جوړولو دپاره کافي نه و، هغې دپاره یو معین او یو مددگار پکار و، یوازې عقل. دا یو سړی پرون راغلی و، 13 ورځو کې یو وفد راغلی. MRCA فرانسیسی اسپتال دی په جی ټی روډ باندې. MRCA فرانسیسی اسپتال داغه مشره د فرانس انګریزه ده او دا اسپتال چلی فرانسیان، هغه کې ملازمان دي مسلمانان، کابلیان، بیماران وغیرہ وغیرہ وغیرہ. هغه انګریزه پکې مسلمانان مستنه پریدي، یا کدروجی نوم والی هغه ور پورې ډرامې کوي، کده حج نوم والی یا ور پورې هغه انګریزه ډرامې کوي. نو 13 ورځو کې یو وفد راغلی او پرون بیا دا یو سړی را. نو ما هغه ته وویل چې بچیه دا د اسپتال دی د چا؟ د فرانسیانو دی. وی چاو مشره والا غیره لګلې ده؟ وی چاو امداد والا غی ورکي؟ وی چاو. نو مالته په اعتراض کولې شری نظام امریکای اعلان دی غوښته کینو سپورې به وختي راغله او 200 کاله ته د تاج او تخت برتانیې لاندې غلام وي او 40 کاله وشو چې ته د امریکای غلام وي. ستا خپل دي څه شي؟ نو ما هغه ته وایي چې زه به تقریر کې ووایم، خو دوی دا زما مثالونه به ما اورېدلي چې یو شرمېدلی بل شرمېدلي ته نشي ویلی چې ته ولې ده ویلی شي. نو ستا د پاکستان حکومت وړاندې نه جامې وتې دي او دین او اسلام پورې خندا کوي. ستا د پاکستان په محکمو کې افسران داسې تیر شوي دي چې په جماعتونو کې بانګونه بند کړي چې دا د شپې ما د خوب او باسي، بانګونه بند کړي. نوکران د بنگلو نه ویستي دي چې منځونه کوي نو لاړ شه کور کې کېنه، دا د منځونو ځای نه دی. ستا د پاکستان افسران په مجلس کې ناس خلقو ته ویلي دي چې زه روجې نه نیسم. What is روجه؟ روجه سي ستا د پاکستان دا خسی مالداران دوی په مجلسونو کې ویلي دي چې مړه روجه خو هغه څوک نشتی چې وړه ورکړني، او دا ټکی هغه چا کړی دی چې پلارانې ما لیدلي چې د هندوانو لوښي به وینځل او د هندوانو د دکانونو بورای به اوچتولې، هغې سره د پاکستان د برکته چې پیسې رالې نو هغې وی روجه خو هغه څوک نشي چې وړه ورکړني. دا ستا د پاکستانیانو حال دی. نو ته د فرانسیسیانو نه به څه ګیله کوې؟ خو دي نه.
نو سړی پاتې نه دی روره په ملک صفا خبره ده سړی پاتې نه ایو کوچایلا خزه راغلی ویل خورې مبارک سه هغه ویل ولی ویل آباد ملک سه پلار دی ملک شو مونږ په دې قبایلو کې د ملکای پسې خلک ډیر زور کوي کنه جی او بیا دې قبایلو څخه خاص پټکې ساتلې چې تحصیلدار صاحب سره ملاقات نو شمله مملاو کنه دا ځان باندې غوړ کړی چې تحصیلدار لورنه وزي ورته کېنه نو چې د کور تراشي نو کوړته چې خزه خلای پروسته چې صاحب لا خو ورنه نه واتم کنه چې دا څه خو کوس پاس را تا وکاتو او په پړسي کې نه ولا او خلا چې ډېره خواږه خبره را سره تحصیلدار اوس تحصیلدار څه تحصیلدار څه خدای پراسته کزغه په پیښور کې په تحصیلدار پوزم پاکا کوم پوزا نو قبایلو کې تحصیلدار چې هغه دغه اسمان نه را پریوته فرشتي او کور ته شرف پوجرا کې چکینی صاحب لا لوړ و خو چې ډېری ذاته دې مو په کرسي کې نا کوچه ته خضراله ول خوري مبارک سا ول ولي ول آباد ملک نا کوچه ویرو مخي واله ورته الخوري قیامت وچ ولي ول سړی ټول خلاص شو چې د ما با ملک سړی چرته پاتې نشو چې زما پلار ملک شو نورو په پاکستان کې سړی خلاص تاسو راشي دا استاد استاد دې صوبه سرحد हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ के जाने सतावी हेल्थ हाँ यरे गई मां जो बला नहीं मां हेल्थ मिनिस्टर द सेहत मिनिस्टर द दवायानो मिनिस्टर द अस्पतालों मशर تاسو دې په خدای قسمی چې دا لک تپوس خو کوي چې د دې صوبه سرحد د صحت منسٹر چې دغه تعلیم څومره دی دا کار خو لګو کوي د ملک اعلی تعلیم او اعلی نظام او دوايانو نظام هغه وګورئ او بیا وزیر وګورئ او دا وزیر قابلیت وګورئ ننزه یو خرابه دوایی به تاسو راشي په کورونو کې دوايانې جوړیږي کورونو کې او دا کیمستانې خرڅي او بیا د متعلقه ډاکټر او ډاکټر سره ملاوي نو د کور جوړ کړي دوایی چې دا هغه ډاکټر په کمیشن باندې او هغه ډاکټر په کمیشن باندې لیکي او هغه کیمست وردی د کور دوایی کې خرڅي ورشا هسپتالونو کې وګوره کروڑونو روپو دوایی هسپتالونو ته راځي یو ډسپوزیبل سرنج چې په 1 روپۍ کېږي عام د هسپتال نرس به درته وایي چې ورشه ډسپوزیبل سرنج راوړه خو سړی نشته کنه که سړی وی نو بیا به د دې ملک دا حال وی بیا به دا ملک داسې وی تمام متعلقه محکمې چې دي عاملاو یو وزیر چې اوس ویسته دی یو ډایرکټر ماته
ایکسین خط راولېږلو چې 3 لک روپۍ را ناغستی دي چې ډایرکټر کوم دی او تر اوسه ډایرکټر نکړم. لکه په جمعه کې وایا مال ډېرې ښه کړي دي ستا د خدای کور په هغه ایکسینه وباسي ویران دي کې خدای ستا کور د بدلې و بچیا 3 لک روپۍ چې تا ډایرکټرای د پاره ورکولې خو په ایکسینه کې به تا د خلکو بیړه تبا کړي نو 3 لک روپۍ دی ولا پیدا کړي دي سمکار در سره کړي. نو عزیزانو سړی نشتا تپوس والا نشتا ایو سړی او خزه به ډیره یریدا او یو ناډو یریدا نه ویاله که څه چل دی تا نه خزه ډیره یریږي او ما ناډو یریږي نه ویروره ما خو چې واده وکړو کور ته رالمه ړومبی شپه وه کوټه کې پیشو میاو میاو وکړه ویل چاړه مې راواغستې وه څو چړې مې پیشو وویل ښځې مې چا چاړه او زما سترګې وکتې هغه چې یریدلې ده نن هم یریږي. د جنیجو صاحب هم د شپې پیشو کوټې ته بوتلې ده چې پیشو یې بوتلې ده چې هغې میاو کړي دي ده چې چاړه راغستې ده چې پیشو یې په چاړه والې ده نو ښځې ورته وایي چې وی آغا ای ترنکو او مردن گربه شب اول است اوس پیشوګانې مه وجنه ما په ړومبی شپه ته پېژندلی نو دې میکمو دا سربراهان پېژندلي دي ځکه نن ستا په میکمو کې الاعلان بازار لګېدلی دی لوټ لګېدلی دی سره سترګه دې وه دولت ته و په پاکستان کې اوسېږه سره سترګه او دولت ته نه و په وخت ځان لږ کوتی که نه او پکې ځان خښوه ستا ځای په دې ملک کې نشته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. چې قرآن کریم دنیا ته په کومه طریقه دنیا ته نازل شوی دی عزیزانو دا هم ډیر اوږد او طولانی بحث دی خو مختصر دا چې د اوم اسمان د پاسه یو ځای دی هغې ته لوح محفوظ وایي لوح محفوظ هغه ځای دی چې په هغې باندې د ابتدا د دنیا نه والا تر ختمېدو د دنیا پورې ټول ریکارډ لیکلی دی په یو کالج کې یو تقریب و نو هغې کې یو پروفیسر مانه تپوس وکړو چې مولانا صاحب دا ابتدا د دنیا او انتها د دنیا خو څه پته نه لګي دا پته نه لګي چې
دنیا شروع شوه کله ده او دا پتم نه لګي چې دنیا به ختميږي کله. د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. نو دا لوح محفوظ دا به څومره لویه تختوي چې په دې باندې د ابتدا د دنیا نواله تر انتها د دنیا پورې دا ټول ریکارډ لیکل ہے. ما په دې سوال پوښ خبره پوښ وای نو ماغه پروفیسر سے توي چې سو کال دی وشو چې ته پروفیسر یې ویلې ولس کال مالتا دا خپل سینه ناپ کړی دا چې دا 100 فټه ده. نو ما ته وی چې زه هم مانده غوندې سړی ما زما سینه به 1.5 فټ وینو دې نه دې نو مال په دې ولس کال کې چې تا دې کالج کې د الکانو ته سپړاو کړی دي دا حکم زکی او ویلی دی پڅشي دي ویل ومي سینه کې او ویلی می په خله دي نو مال دا د ولس کالو ریکارډ په دې ډیټ فرضه کې څنګه لیکل شي ول بس دی پوښم دینه مخ کې بنځي ما نه ک نور څه تفصیل غواړم چې وچ نه بس پوښ ولس کال چې تا په دی یونیورسيټي کې ولس زرع لکانو تکم سبق خودلې دي نو ټول په دې دومره غوندې ځای کې وو او ستا په دې خپل راوته دي نو دا دنه په څه شي لیکل شي ملازیده واوره په دې کائنات کې لوی قوت چې دی هغه صرف د پروردگار عالم دی د بل چا نشته بل څوک دی چې هغه به د خدای په مخ کې د خپل طاقت مظاهره وکړي یا به دا وایي چې زه هم دنیا کې څه طاقت لرم داسې څوک شته مولانا روم یو ورځ مراقبه کې ناستو او سجله کې ولیدو عزیزانو اوس مراقبه بیاغه کې جلک لیدل دا زمونږ او تاسو خبره ځکه نه دي چې نه مونږ مراقبه پیژنو نه مونږ جلکونه لیدل دا ډېر لوی خواره او لوی مهنت سره تعلق لري دا د اولیاء د بزرگانو د صاحب حال خلقو خبري من خلقی صاحب قال او دا خبري چې دي دا د صاحب حال خلقو خبري نو په دې ځنه
که پوی منو ما تاسو په نشم پویوله او نه زه یو شی مشاهدتن تاسو ته خودم نشم ځکه چې زه خپل صاحب حال یم نه. اوس جلک لیدل او پاغي باندې بیا ځان قربانول دا د عشاقو کار دی. او عشق دا یو خاص درد دی چې الله پاک دې چا په زړه کې پیدا کړي. نو نه مونږ کې هغه درد شته نه مونږ جلک کتلی دی. نو مولانا روم چې جلک ولید نو دا شعر ہوئے چھے حسن خیش از روئے خوبان آشکارا کر دئی. حسن خیش از روئے خوبان آشکارا کر دئی. باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دئی. اے پروردگارا دا خپل حسن دی د معشوقو په دې مخ کې ایښی دی. او بیا دې د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړې. کوم مخ پسې چې عاشق لیونی وي هغه مخونه خدا هر چا دي. هر سړی ګوره مخیم شته سترګې شته پوزه شته خوله شته غوږونه شته. د معشوقو په مخ کې او ستا په دې مخ کې فرق څه دی؟ نو مولانا روم وایي چې دې کې فرق دا دی چې اے الله تا د خپل حسن یو جلک د معشوقو په سترګو یا په دې مخ کې ایښی او بیا دې د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړې. بیا وایي چې پرتوے حسنت نہ گنجد در زمین و یا آسمان. پرتوے حسنت نہ گنجد در زمین و یا آسمان. در حریم سینہ حیرانم کی چوں جا کر دئی. یا ربا یو طرف ته خستا حسن پزمکو اسمانونو کې نه ځایږي او بل طرف ته د عاشق په دومره غوندې سینه کې راځي کړي. هغه جلک د محبوب د مخ هغه د عاشق په سینه کې. نو ما ورته وایي چې عزیزه لوح محفوظ د پاسه د تمامي دنیا ریکارډ د دې داسې مثال. نو عرض میں دې پورې کولو چې تاسو دا تعجب نه کوي چې لوح محفوظ باندې د ابتدا د دنیا نه والا تر ختمېدو د دنیا پورې د تمامي دنیا ریکارډ لیکل او بیا په هغه د پاسه د ار یو سړی هیستوري لیکل.
هسټری دا ده چې دا سړی به پلانی سن پلانی وخت پلانی ټایم باندې پیدا کی وړوکواله تربیت د بداسي کیږي چې لګ بال وړو کې لوی شي بیا بداسي کوي چې بالغ شي بیا بدا کوي چې بوډا شي بیا بدا کوي مرګ به په پلانی تاریخ وی دنیا نه به ختم شي دا تمامه هسټری چې دا د لوح محفوظ د پاسه د ار سړی لیکل بیا په دې کال کې یو شپه راځي چې هغه ته شب قدر وای په دې شب قدر باندې بیا د لوح محفوظ پړتال کیږي هغه پړتال داسي وي چې د کم سړی اوس یو خود دنیا کالونه دي چې نوې کال د انګریزي کمی میاشتې نه شروع کی نن 100 تاریخ یکم جنوری ده نو سن 1988 شروع نو د انګریزي کال ابتدا د یکم جنوری نکی او د اسمانونو د کال ابتدا چې د شب قدر نکی نو ملائک په دې لوح محفوظ کې پړتالو چې د کومو کسانو عمر په آینده کال کې پوره وي نو داغه د نامې نصره کر خطاو کی چې دا سړی به مخکې دویم شب قدر ته نه رسي نو عزیزانو قرآن کریم چې ده دا هم مکمل کتاب په لوح محفوظ لیکل ہے دغه سي په تورات لیکل ہے دغه سي په انجیل لیکل ہے دغه سي په زبور لیکل ہے سلور واړه کتابه ریکارډن هغه په لوح محفوظ د پاسه لیکل بیا دا قرآن کریم نمخ کې سل صحیفه په پیغمبرانو نازل شوه صحیفه یو وقتی او عارضی قانون توای او کتاب چې د اغا ام مستقل قانون توای نو قرآن کریم نمخ کې څومره پیغمبران چې تیر دي اغي تبریو صحیفه رااله چې دا عارضی قانون دی د خلق ته دا لار خایا تورات انجیل زبور دا چرا نازل شو نو دا قانونو مستقل ځکه چې پیغمبرانو کې دوه قسمه دي یو رسول دی او یو نبی دی نبیان چې دي دا یو لک سلیری زله ټول پیغمبران نبیان دي او رسولان پکې 314 چې دې سره به مستقل قانون نو رسول او نبی کې فرق دا دی چې نبی به د رسول نه رستو چې پیدا شو
نو هغه به د رسول د دین دعوت خلقو ته ورکولو، خپل مستقل قانون هغه سره نه و. عزیزانو خبره راغله عیسی علیہ السلام. د عیسی علیہ السلام کتاب چې هغه انجیلو، انجیل عیسی نرستو چې اسمانونو ته لاړو، انجیل پاتې شو، د نرستو نور نبیان بیا پیدا نشو. په دې منځ کې 1500 کاله وقفه وه. د عیسی علیہ السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې سکم 600 دومره کاله وقفه وه. دې ته زمانه د فطرت وایي. سوال دلته دا پیدا کیږي چې دې 300 کالو کې کم خلق پیدا شوي او لوی شوي او مړ شوي دي، او نبی او رسول وو نه. نو دې وخت کې دا خلق چې مړ دي دا کافر مړ دي او که مسلمانان مړ دي؟ عزیزانو دې وخت دپاره قانون داو چې په زمانه د فطرت کې کم خلق مړ دي، او دومره قدر عقیده و چې عیسی علیہ السلام د خدای پیغمبرو، بس دغه ولا کافی و کني منځونه کړي او نه څه کړي او نور خبر نو، نو دا خلق بم جنت تزي او دام مسلمانان. ما په خبره پوه شو؟ نیولې کېږي هغه قوم چې هغه قوم ته مستقل قانون ورسي او بیا دوی دغه قانون نه انحراف وکي او وی نه مني، نو دا قوم د قوم بنیولې کېږي. او کوم قوم ته چې قانون او نبی او رسول نه رسیدلې، نو هغه قوم نیو کې با احتیاط کی. د عیسی علیہ السلام نا 5.5 پونے 600 سال رستو آغاز د نبوت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دلا پیدا نو د مور په خېټاو، د مور نوم یو بیبي آمنه او د پلار نوم یو حضرت عبد الله. په دغه وخت کې یو عجیب و غریب کار وشو. ابراهه نامه و د گورنرو د یمن، تپوس یې وکړو چې دا خلق مکې له څه لځي؟ خلق ورته وی صاحب دا هلته یو کوټه ده، کعبه او بیت الله ورته وی، او هغې نه تاو راتاو شي او وایي چې ثواب دی دی. ابراهه خو گورنرو آرډر یې وکړو چې خبردار چې دې نه پس څوک مکې ته لاړ نشي. دا ګلکاران او ترکاڼان یې راوغوښتل، یو بهترینه کمره جوړه کړي. کوټه جوړه شو، غلاف پې وغوړېدو، اعلان وشو چې دې نه پس به د مکې کوټې ته څوک نه ځي،
راشي دا ما درته کوټه جوړه کړه دغه نه طواف کوي او بس ثواب بم کی خلق حیران شو چې بارېلا هغه د مکی کوټه خو ستا په حکم جوړه شوې ده او دا کوټه چې ده د یمن گورنر جوړه کړه بیړه د غر کشنو ستا په کوټه کې هغه اجر او ثواب کم ځای ملاویږي چې کم کوټه د خدای په حکم جوړه شي خدا حاکم حکمو خلق ورته لبیک وی چاو صاحب بالکل ډیر لوی درفشانی دی وکړه کوړان دې یقین نه راتلو چې خلقو څنګه ور سره داو منل چې دا کوټه چې دا کعبه ده نو په پاکستان کې خو هم یقین راغلی چې د ضیاءالحق سره مونږه د دروغ ناره د اسلام اسلام اوای په ایمان چې هغه په عین اسلام نه دی منلی لس کاله کې چې د کومې د دروغو چغې ووالی باغی کې مونږ خلقو ترننه پورې ورته دعاګانې نه کوو تینا غیر چاپیر نشو سیرت النبی جلسو کی دیم راشی پکی تقریرو کی مولیان راشی پیران راشی سیرت النبی جلسه دا او ډېر ښه مقاله پکې واورولې ها اخبار کې راشي چې د صدر صاحب کور والا ناس ته د مولود شریف اوري دا خو هم چرته دي خزه مولود شریف اوري نا چرته نات سو کوئی دا ورته داسې سر ټیټ کړي ناس ته چې دا مولود شریف نو دا خو هم یقین راغلی چې د ضیاءالحق د دروغو د اسلام سره مونږ لبیک आवाज کړی دی نو داسې خلق ضرور هغه وخت کې چې د ابراهه د دروغو کعبه ته د رښتیا کعبه ویلي دا مې دې پورې درته وی چې دا خیال نه کوي چې د دروغو کعبه ته سو کعبه څنګه ویلي اوس فی الحال ورشي په کوټه کې وګورئ په کوټه کې یو قوم د ذکریان ورته وي چې هغه په دې غرونو کې حجم خپل جوړ کړی دی او کعبه هم خپل جوړ کړی فی الحال او دا هغه خلقو تربیتم کیږي که څوک کوټیوال ورته وایي چې مونږ په ورزو یا څه د حکومت تحفظم کوي او پریدیم نه څوک ورته ځکه چې دی حکومت کې هو کته وایي چې قادیانه ز څنګه پریدم چې د مرزا دروغجن تدوی پیغمبر وایي نو غږ به دې کړی نه چې بیا به ګوره د قادیانی په کور به پولیسم ولاړی فوج بم ولاړی ملیشیا بم ولاړی نږدې به دې ورته نه پری نو په کوټه کې فل حال وګورئ ذکریانو کعبم په غره کې جوړه کړې ده او عرفاتم جوړ کړې ده او منایم جوړه کړې ده او مزدلفایم جوړه کړې ده او په کوټه کې هغه ذکریان خپل حج په خپل کوي کینی کوټه تلار شي تماشه و دغه چل ابراهه کړو په یمن کې د مکی او سړی تلو هغه سوچ کو چې یا رب هغه زما د ملک کعبه چې ده خدا هغه ستا په حکم جوړه ده او دا کوټه د گورنر په حکم جوړه ده والله که تر هغې روټۍ وخورم چې تر څو مې د خپل خدای د کعبې بدل نه اغستی پرېږدم یې نه
عزیزانو گیر چاپیر ورته کېده خو پیرې پې ولاړې وې څوک یې نږدې نه ورپرېښود. آخر یې ورځې څه فنکشن و هغه پیرهدار چرته روټۍ ته تلي دا مکی چې دی ده ورمنډه کړې ده او په کوټه کې ورننوتی دی او پکې لوی او دسمات یې کړی دی. څوکیداران دربانیان چې راله نو چې ویې کته ده گورنر صاحب په کعبه کې غول پراته دا چا کړي ته وې زنیم خبر زویم زنیم خبر بلوي گورنر ته اطلاع شو چې جی ستا په کعبه کې هو چاو دسماته کړي سی ډي والے راوخته چې په 2 ورځو کې سړی پیدا کوي کینی ټولو نه به سر غوس کم 2 ورځو سی ډي او انټيليجنس ستا په ملک کې سی ډي او انټيليجنس ته ستا د ملک سی ډي او انټيليجنس چې ده هغه له نور څه نه ور دي مليانو پسې ګرځي چې دا یو مولا څوي دا بل مولا څوي لکه دا یو مولا څوي او بل مولا څوي څه د زیاولک کفاره خو نه خوري خو چرته سم خبره به کوي نو ستا د ملک انټيليجنس چې دی هغه دی پسې ګرځي اوس بجلیګر مولا پسې سی ډي والا ګرځي نه لکه دا سیټم بم دی یا دا هایدروجن بم دی چرته زه تللی نه یم مخکې نه اطلاع تللی دا د غیبي ملایکې راته لاره کې ولاړ لکه مونږ څه کړي دي مونږ څه کړي زما گرفتاری کوله د شپې 1 بجه وه نو 150 سپایان راغلي ډي اس پي دی او سپېټران دي او تانیداران دي او یو لوی غوبل ولاړ نو ته خدای هم خوار که چې خوار شي مال زه خو بدن نم دروند یم منډه هم نشم والی چې په دیوال مې وال ټوپ کم بل دا چې که زه منډه هم وامه نو د 2 لکه میلو نه زه ښکارم خلک مې ټول پیژني پټېدی هم نشم نو دا دومره پولیس څه ضرورت داسې ټوپک یې نیول ته به وایې چې داسې دغه ګیر کړی دی څه عقل وکوي عقل وکوي له څه سړیتوب زده کوي چې کوم د داسې ټوپکو نیولو والا دي خو ستاسو غیږ کې ناست دي په هغې په کور کې خو ستا د ملک وزیران او ګورنران کیکونه او پیسټیانې خوري روټیانې او د ولاړې د سیخ تیکې ورکره خوري چې څوک داسې د ویشتو دي نن هغه خلق د ویشتو نه دی او د سر د پرې کولو نه دی چې چا د ملک د خزانو بیړه تباه کړه دا هغه خلق د سر د قلمولو نه نن تراشه وګوره پرونه د روټۍ درک نه لګېدو او نن په یونیورسټۍ کې د 70 او 75 लाख روپو په بنگله کې اوسېږي او داغه کور ته روټۍ ته ضیاءالحق راځي او وزیر اعظم جنیجو ورته راځي تاسو په دغه سترګو وړاندې شئ چې دا تاسو پې ګورئ دا هم پته وکړه چې تا پرون په دوانې پیټې اوچتول تا پرون په دوانې منشیتوب کولو
ته د 25 روپۍ میاش منشي وي تا دا 75 लाख روپۍ بنگلې له کم ځای نه راوړې او دا 1 लाख روپۍ د وزیر اعظم پر روټۍ کم ځای نه ولګولې ما 13 جمعه ویلي چې مونږ خو الله کشنی چم چا ترا غوښتې شو دا د کم ځای نه راوړې دا خبره دوی ولی نشي کوله دا دوی ځکه نشي کوله چې یو غل بل غل ته ویلی شي چې ته غلی ویلی شي چې تم غلی او زم غلی نو زه تا ته ویلی شم چې ته غلی نو دوی چونکې په خپل غله دي نو دوی د بل غل نه د غلا تپوس نشي کوله نن تراشه وګوره ستا دا څومره تعمیرات چې شروع دي څومره تعمیرات 1 کروڑ نه لاندې د چا کور جوړیږي نه 1 کروڑ نه لاندې دا ملک چې د سړی د زامنو په لاس کې راشي د سړی د زامنو خدا خو مونږ خوب هم نه ګورو چرته خوب هم نه ګورو ما ګورئ تاسو بچی یو خوبونه کته بچی تاسو زمون خوبونه داسې دي لکه د منطق یو کتاب دی قطبی ورته وي قطبی ورته وي نو هغه یو طالب په پیدا نه ځکه چې دا منطق ډېر ګران علم دی چې په نه پیدا نو استاد له اوس بانا جوړی چې دا استاد په څه چل راضی کوم چې ما ته وایي چې دا کتاب ته مو وایا ځکه چې زه په پوهیږم نه سار راغه استاد ته وایي چې استاد بیګا خو مې یو ډېر خطرناک خوب لیدلی ویل څه ویل جی خوب مې دا لیدلی دی چې دا قطبی کتاب پروت دی او تغیر چاپیر د غلو سوټي پرتی دي او لږ غوندې ځای پکې خالی دی نور ټولي سوټي د دې کتاب نه غیر چاپیر پرتی نو دې طالب خیال کړو چې دا استاد به مې وسوي چې هو دا کتاب خو خنه دی راځي چې پریږي دوکنه چې غیر چاپیر ته د غلو سوټي پرتی دي هغه ویلو هوی بچیا خوب دی لیدلې دا دې کتاب نه غیر چاپیر د غلو سوټي چې پرتی وي نو دا ټولو سوټي هغه طالبانو کړی دي چې تا غوندي بے غیرت او په دې کتاب نه پوهید نو غلې وکړه او تختید او دا یو ځای چې پکې لږ غوندي خالی وو نو دا تا د پاره پروتو چې تم دلته سوټه وکاوته او تختېګا تاسو خیال راغی نازیزان ملک قطبی کتاب ده او تغیر چاپیر مونږ اړیو سوټه کوي او تختی اړیو سوټه کوي او تختی اړیو سوټه کوي او تختی ما غوندي چې پکې را پیدا شي قلقلو غوندي کنه دی یو ځای پکې خالی غلب د زیاولک نوړای راشي مالم په خله کې راکی چې زر سوټه ولا ورشي او دیم سوټه وخوري او درو تختی بل کاردا شروع نو عزیزانو عرض میں داو چې په دې ملک کې قانون بدای چې د ټول ملک مسلمانان به مساوي اوسي
مساوی دا معنا یو دا د سوشلیزم یا د کمیونسټۍ خبرې چې استا په ملک کې کوي نن سرمایدار هم راپاسي او هغه وایي چې مونږ خو دې ملک سوشلیزم غواړو سوشلیزم غواړو نه ما ورته ویل دا کوپه خوله دې نیولې ده غاښونه چې لږ بار راوتي د هغه دا خوله کوپه غوندي مال دا کوپه خوله دې نیولې سوشلیزم نامه به هغه سړی اخلي په ملک کې چې اول خپل کور لوټ کړي خپل مال قربان کی مساوات جناب محمد رسول الله کړو په مانځه ولاړو سلام یې وګرځول صحابه ته ویل لک صبر وکړه کور ته منډه کړه او بیا راغی صاحب خیر خو وی خیرو یو پټه غوندي چاندی می کور کې پراته و نو حضرت عائشہ ته مې وی چې چاندی زر چا غریب لور کا اسنه چې زمونږ کې مرشم او زما کور کې څه پاتې نشي او بیا دا حدیث وی چې نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث پیغمبر نه د چا میراث به اخلي او نه به چاله میراث پریدي ځکه چې هغه سره به څه نه نو میراث به پریدي څه سوشلیزم نامه دی هغه خلق دی سوشلیزم نامه نن ستا په صوبه سرحد کې هغه خلق اخلي چې چا په 1.5 کروڑ روپے بنگله جوړه کړې ده او تمام سنگي مرمر پکې لګېدلې دي نن هغه خلقم دی د ګډو بچو قوم تراپاس یودريږي چې رونو مونږ د ملک سوشلیزم غواړو مونږ د ملک روسي نظام غواړو ټیک ده زب په دې ملک روسي نظام پتا راولم بیا بتا ته وایم چې کته د دوه نه پیدا ته عثمانه په دې بنگله کې اوسې روس نظام در ته پته ده د روس نظام دا دی چې سړی خر دی پکې او ښځه خره ده پکې سړی بم پیټه وړي او روټۍ بخوري او ښځه بم پیټه وړي او روټۍ بخوري نور ستا په روس کې څه نشته د روس خبره ځکه مکوه که روسي نظام د ملک تراغه زب بیا تا ته وایم چې تبه د خر غوندې بارونه وړي او ښځه به د خرې غوندې بارونه وړي که د پاکستانیانو وجهي اوس پورې به د وختي د روس جنډې لیدلې وي چې په پاکستان کې لګېدلې وي دا خو الله دې هغه ببرو کابلیانو ته نور همت ورکی چې نن په توپ خوست کې روس غوندې طاقت را ایثار کړی دی 1500 روسیانې ژوندي ونیوه او 1500 نه زیاتې مردار کړي دي او مجاهدین په کې کل 80 کس شهیدان شوي ورشي نن په خوست کې څو اور بند کدا تاسو نو تاسو د الکان پرې د سپینګیرو نه تاسو کوم چې یو بم دلته په لنډای کې را پریوته او په ایمان وای کم خوا تختیدلی او د شپې بم چې ګوګو اوریدنو کوم کندول بم ټوپونه وال بم کنه بم مورچین په پټو کې نه کنه استزان دا د کلو خلک دغلته د جمعات کې ز پروتما د شپې او چترالی را تاواز وکړ مولانا صاحب مولانا ګوګو شو چترالی ګوګو شو پاس نظم را کوشم دلته بار یو مورچه جوړه کړی واغې کې کوش نو ما سر کل کړو نو یو را سره ناستو اوس د جمعات کې نیم په نظر راغی را سره ناستو نو ما ته وی چې دا سر پټ کا یار مالوالی ول تازه دی کل کړی دا پړق ور کوي د روس جاز له چرته شیشه ورنکی نو سره را باندې پټ کو تاسو خیال راغی نو تاسو تخپل حال معلوم دی دا د غرونو هغه زاګو شډل مسلمانان دي
چې نن روس غوندې طاقت په دې غرونو کې رایسار کړي. خدای دې نور توفیق ورکړي. الله دې روس تباہ او برباد کی او خدای دې د روس مرګري تباہ کی. خدای دې امریکا تباہ کی او خدای دې د امریکای مرګري تباہ کی. دې دوه ملکونو نن تمام اسلامی ملکونه په اور کې پراته دي د دې دوه رزیل حکومتونو د لاس. اصل دوی خپلو کې برای راست نه کوي. یو ځای کې اسرائیل را پاسولی دي عرب ته تباہ کوي لګیا دي. بل خو عراق را پاسولې دي ایران ته تباہ کوي. ایران لا سپورټ روس نه ملاویږي. عراق لا سپورټ عرب ورکي یا امریکای نه ملاویږي. ارزه کې مسلمان ملکونه په جنگ کړي دي او تباہ کوي لګیا دي. تروس دې ذلیل حکومت ته وایا چې کار دې څه دی چې فوج دې په روس کې په کابل کې ډیرا کړی دی. خو زه ورک شکن دنیا درته چغې وای او لعنت در باندې وای. خو زه ورک شکن زرګونو کالو نه کابل ځان له حکومت را روان دی. زورک شه د کابل خلقو ته اختیار ورکا چې راځي د خپل خوخي حکومت پکې جوړ کړي. نو الکفر كلهم ملت واحده. کفر ټول یو ملت ته. ایس کافر چې دغه د مسلمان دوست نشي جوړې دي. ایس کافر قرآن ویلی دی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے ایمان والاو خبردار چې يهود او نصاراو ته چرته دوستو نه وای. کچاوله چې دا پیرنګه زما دوست نو پټکی به کافر شي ځکه چې د قران خلاف دی. نو زما عزیزانو عرض داو چې نن ستا ملک څه عجیب و غریب ملک دی. عجیب و غریب. بس چې د چا لاس کې زور دی طاقت دی سره سترګه لري دولت لري هغه ارڅ دی. ویلا لکه غلا دې کړې ده وجمانه ده کړې. مولا ولا راوستو چې دې غلطه نصیحت وکا چې دا غلا وخی. مولا ولا د قران آیاتونه وای دا خدای د سی ویلي دی او غل دا سزا یو دا سزا. هغه مولا صاحب ځان مستړی کوم ما غلا نه درکړي. ما دیګر تانیدار راغی چې مولا صاحب څه حالي ویل نه جی نه دا کړی. قسمونه خوري قسم خوري ویل صبر وک. دې تانیدارانو سره لخته هم لیدلې ده چې دې غوګله خو ورته لخته ونی وکنه. درې څلور لختې دا غوګونه ولول ول څنګه چل ول خان کړی مې د پلاني ځای کې پراته ده. لاړو پلاني ځای کې اغلا رويسته مولا صاحب وسوای. او د بیره هر کشه د قرآنونه خور ول دا خو څلور مذهب نه مني مولا صاحب دا پنځم مذهب مني. نو مولا د جمعې پر تقریر وکړ چې دا قوم چې مرشي او ملائکې ته تپوس تراشي نو دی ورته وی چې آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا. آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا. خدای دې څوک پیغمبر دې څوک نو دا مړی ورته څه وایي. مړی ورته وایي سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ویسرا کا. جارج پنجاب هغه وخت کې د برطانیې بادشاہ او ویسرا چې و دا د دلی گورنر د انګریزانو باچهی و. نو دا مړی ورته وایي چې سن لو اے میرے پیارو
बंदा हूं मैं जारज का और उम्मती हूं वह सरा का। जारज पंजम में खुदाई दे और वह सरा में पैगंबर दे। और दाग लख्त में चगवालो नो हल में वेलो मां कुरान लीदल न दे और न में मन ले दे नो जबरस्तो ताते में खुदाई चोक दे और रसूल चोक दे तासो बा आगा जवाब को कब्र के खुदाई तवा मां पर खबर पड़ेगी। उस कुरान कानून दे दा तफसीलात बियाशी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।